دا دهشتګرد جرنیلانو خلاف دا مزاحمت لګیا ده، انشاءالله دا به لګیا وي. اسلام آباد کې درې رنګه ملي بیرغ پورته شو. پښتین وایي بنګالیانو ستاسي پتلونونه ویستل، خو موږ بنګالیان نه یو، پښتانه یو، موږ به مو پوستکي وباسو. د پی ټی ایم غړي وایي د افغانستان استقلال ورځ اسلام آباد کې لمانځو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ زرګونه پلویان چې د افغانستان بیرغ هم ورسره دی د پاکستان زړه یا اسلام آباد ته ورسېدل. که څه هم پرون پاکستاني حکومت اسلام آباد کې په غونډو بندیز اعلان کړ او د پرون راهیسې د یاد غورځنګ لسګونه غړي نیولي، خو بیا هم د منظور پښتین په مشرۍ سره قافله اسلام آباد ته ورسېده. منظور پښتین ویلي پښتانه چې تر څو خپل حقونه ترلاسه نه کړي نو تل به د حکومت او پوځي ادارو پر ضد جلسې کوي او خپل غږ به پورته کوي. هغه وویل بنګالیانو ستاسو پتلونونه ویستل، خو موږ بنګالیان نه یو، پښتانه یو، موږ به مو پوستکي وباسو. منظور پښتین پاکستاني ریاست ته په خطاب کې وویل قام ویښ شوی دی لکه غر غوندې کلک دریږو او اوس د احتجاج وخت دی. که سبا ستا د ګریوان شلیدو او یا ستا په مرۍ د پښو ایښودلو ورځ راغله نو هغه به کوو. هغه وویل د څو کلونو راهیسې پی ټي ایم د پاکستان ترهګرو جنرالانو پر ضد لګیا دی او دا مبارزه به تر هغې جاري وساتي چې پاکستاني به اوس پر پښتنو خپل ډالري جنګونه او ظلمونه بند نکړي. بلخوا علي وزیر وویل چې دوی به د خپل ژوند تر اخري سلګۍ پورې د پښتنو په ملاتړ د پوځ پر ضد ودرېږي او له چا ډارېږي هم نه. ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې پاکستاني پولیس هڅه کوي ترڅو د پی ټي ایم له غړو د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ واخلي، خو د دوی مقاومت کوي او نه یې ورکوي. د پی ټي ایم ملاتړي وایي د افغانستان خپلواکۍ ورځ اسلام آباد کې نمانځو. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.